پنجاب د یوې په زړه پورې لوبې وروسته ګجرات ټایټنز لوبډلې ته ماته ورکړه. نن د IPL 5مه لوبه د ګجرات ټایټنز او پنجاب کینګز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ډېره دوه اړخیزه لوبه ترسره شوه او پنجاب په وروستیو کې ګجرات ته په 11 منډو ماته ورکړه. د دې لوبې په پیل کې ګجرات د لوبې پچه وګټل، په خپله د پنجاب پر وړاندې د توپ اچونې پرېکړه وکړه. پنجاب لوبډلې د لوبې په 100 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 243 منډې جوړې کړې چې کپتان شهریار زیر تر ټولو زبردسته لوبه ترسره کړه، ونیوې ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. آریان شاه آریا بیا 40 منډې جوړې کړې، ششنک سنګ 44 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د ګجرات لپاره سای کشور 3 وکټې ترلاسه کړې، کاګیسو رباډا او راشد خان یوه وکټه ترلاسه کړه. ګجرات د یاد هدف په تعقیب کې توپوهنه پیل کړل. د لوبې په 100 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 232 منډې ترلاسه کړې، په 11 منډو یې ماته وخوړل. د ګجرات لپاره سایسو درسن ډېره په زړه پورې چټکه لوبه ترسره کړه، 84 منډې جوړې کړې. جاس بټلر 54 منډې جوړې کړې. شرپان رودرفورد بیا 40 منډې جوړې کړې. د پنجاب لپاره ارشدیپ سنګ 2 وکټې ترلاسه کړې، ګلین میکسویل او مارکو جانسن یوه وکټه ترلاسه کړل. د پنجاب لپاره ویشک ویجای کومار چې د امپیکټ پلیر په توګه راغلی، د خپلې لوبډلې لپاره ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه، په یوازې ځان یې لوبه راوګرځول. نوموړي په 3 اورونو کې یوازې 28 منډې ورکړې او خپله لوبډله یې تر بریا ورسول.